حالانکه هغه بابړ طلاق ته پته نه و چې هغه ماته کنزل کوي ورته یا ایها البابړ ای بابړه انت کلب کبیر ته ډېر غټ سپی وليس لك في الجنة الا زمهرير په جنت کې ستا ځای نشته ټول نه خطرناکه زمهریر کنده چې د یخه کنده د هغه ستا ځای نو شاته چې قاري صاحب ټوخی هغه ته پته ولګي څوک هوښیار راپسې ولاړ دی بس اواز یې ولا ورکړو یا ایها المتنحنح ای غاړه تازه کوونکې لا تتنحنح غاړه مه تازه کوه ان لی 60 درهما مال بابړ شپېته درهم راکړي دي نصف لی و نصف لک نیمې زما او نیمې ستا و ان هذا قوم الله یکون دا شاته راپسې ټول جولاګان ولاړ دي په دې نه پوهېږي الله اکبر السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته قدرمنو دوستانو خدای پاک دې کړي چې ټوله جوړ روغ خوشحاله به یاست بسم الله افغان یم ډېر خوشحاله یم چې یو ځل بیا ستاسو قدرمنو په درانه چوپړ کې حاضر یم قدرمنو لیدونکو د تیر په څیر مو بیا یو ډېر جالبه ښایسته ویډیو تاسو ته چمتو کړې ده هغه دا چې دغه مولوي صاحب دی یو ډېر ښایسته لطیفه یې بیان کړې ده راځئ چې دغه ښایسته لطیفه په ګډو سره وګورو ډېره ښایسته ده او ډېر ښه خوند یې په کړی دی داسې کار شوی و د ټوخي باره کې خبر را یاد شوی غاړه تازه کول یو مولي صاحب ته خپل مقتدي وي دا مقتدي بابړ نوموسه بابړ یاره داسې کار دی که ته ډېر ظالم یې مسلمان ته روزانه د اسماعیل نوملې د ابراهیم نوملې د اسحاق نوملې او پته نه لګي کم کم سړي نوملې او زما نوم دې چېرته وانغوست تلاوت کې په مانځ وایي یو سړي مولوي صاحب ته وویل چې یاره ته ډېر ظالم یې روزانه د ابراهیم نوم په جومات کې په ملانځه کې اخلې او د اسماعیل نوم اخلې د چا او د چا نومونه اخلې زما نوم په ملانځه کې نه اخلې نو بیا ګوره مولوي صاحب سره کوم جواب ورکړی دی څه ګناه کړې ما ته خپله ګناه وښایه هغه دې تا ګناه نه ده کړې خو اصل کې هغه ماله 10 درهمه راکوي څو کم سړی چې خپل نوم غواړي په تلاوت کې هغه ماله 10 درهمه راکړي نه زه پکې د هغه نوم وال او ښې هغه استاد چاړه شانتې وکنه بس چلو چې اوس بس چانس دی دا اوس شوړې د والو ټایم دی بس او ته هغه خو ماله 10 درهمه راکوي نو ته سره راکې نو زه ستا بابړ ستا نوم څنګه والم او دا څه خبره ده شپېته خو به درکړم دا بابړ یو ډېر بې عقل انسان و هغه ملا ورته ویلې چې ګوره د هغه چا نوم چې زه په جومات کې اخلم هغه ماته 10 درهمه راکوي نو ته ماته هېڅ نه راکوې ستا نوم به څنګه واخلم بابړ بې عقله باره یې ورته ویلې چې یاره زه خو به 80 درهمه درکړم ته زما نوم په جومات کې واخله په ملانځه کې زما نوم واخله نو اوس بیا مولوي صاحب 80 درهمه د ده څخه اخلي بیا د ده نوم په جومات کې په سر کم اخلي ویډیو تر پای وګورئ ډېره جالبه ده هغه ته ټیک ته که نه بس شپېته درهم یې وله ورکړي او ستا ایثار مانځه کې ولاړ دی ولا الضالین یې ویلی غیر المغضوب علیهم ولا الضالین امین اوس شروع شوی دی یا ایها البابر انت کلب کبیر وليس لك في الجنة الا زمهریر اوس شاته یو قاري صاحب پسې ولاړ لکه ځان چې ولې ساده شان دی که نه هغه وایي چې دا بابړ دا ړې خو په قرآن کې نشته چېرته د ځان نه ړي وي په قرآن کې خو را شته خو ړا خو نشته که نه ځان نه وي نو هغه پسې هسې حالانکې هغه بابړ طلاق ته پته نه و چې هغه ماته کنزل کوي ورته یا ایها البابړ ای بابړه انت کلب کبیر ته ډېر غټ سپی وليس لك في الجنة الا زمهریر په جنت کې ستا ځای نشته ټول نه خطرناکه زمهریر کنده چې د یخه کنده د هغه ستا ځای نو شاته چې قاري صاحب ټوخی هغه ته پته ولګي څوک هوښیار راپسې ولاړ دی بس اواز یې ولا ورکړو یا ایها المتنحنح ای غاړه تازه کوونکې لا تتنحنح غاړه مه تازه کوه ان لی 60 درهما مال بابړ شپېته درهم راکړي دي نصف لی و نصف لک نیمې زما او نیمې ستا و ان هذا قوم الله یکون دا شاته راپسې ټول جولاګان ولاړ دي په دې نه پوهېږي الله اکبر درنو لیدونکو واقعا ډېره ښایسته لطیفه یې ویلې وه خو زما ډېره خوښه سوه ځکه چې دا ویډیو مې تاسو ته نشر کړه که ستاسو هم دا ویډیو خوښه سوې وي یا په آینده کې غواړئ چې دغسې ډېرې جالبې ښایستې ویډیوګانې تاسو ته جوړې کړو هیله ده زموږ چینل درسره لایک او سبسکرایب کړئ د ټولو ملګرو سره په نورو ګروپونو کې هم شیر کړئ تر بیا چې زه بسم الله افغان ستاسې په درنه چوپړ کې حاضرېږم تاسې پر لوی څښتن تعالی باندې سپارم
ښه وخت ولرئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.